السلام علیکم ملګرو. خو دې وکړو چې روغ جوړ اوسئ. راځو نن ورځ درس نوټ پیډ په اړه باندې خبرې کوو. نوټ پیډ په خپله څه شی ده او موږ یې د څه دپاره یوز کوو. نوټ پیډ به تاسو صرف اورېدلي وي چې نوټ پیډ موږ د لیکلو دپاره یوز کوو، خو نه داسې نه ده. نوټ پیډ یوازې د ساده لیکلو دپاره نه یوز کېږي چې په هغه کې موږ صرف ساده لیکل وکړو. نوټ پیډ نه موږ د ډېرو څیزونو دپاره کار اخیستلی شو. چې اول لومړی کار دا ده چې کله تاسو کوم یو ویب پیج یا ویب سایټ چې تاسو جوړوئ، تاسو کولی شئ چې نوټ پیډ له لاره پروګرام په نوټ پیډ کې ولیکئ او هغه بیا رن کړئ. نور وایرس شیزونه، نور شیزونه ساعت په توګه ورنه کار خلک اخلي، د ډایري په توګه ورنه خلک کار اخلي، خو د نوټ پیډ استعمال ډېر زیات ده او وایرس خلک پکې ډېر یو بهترین وایرسونه دي کې دومره خطرناک وایرسونه جوړېږي چې تاسو به ورته حکاریان شئ. خو نن زه په هغه شي باندې خبره نه کوم. نن به زموږ خبره صرف ساده په نوټ پیډ په انټرفیس باندې وي او چې په نوټ پیډ کې موږ کوم شیزونه وایو صرف به زموږ خبره په هغه شي باندې وي. مخکې نور پکې وړاندې ډېر زیات نه ځو ډیپ. نو انشاءالله چې کله موږ راتلونکي نیکسټ ویډیو مو جوړوله، هغه ویډیو به زموږ ټول د نوټ پیډ ټپ او ټریکس په اړه باندې وي چې نوټ پیډ کې موږ څنګه یو کوډ رن کوو، څنګه د ډایري په توګه یوز کوو، څنګه چې د پې کې وایرس جوړو. داسې یو ناشنا وایرس چې کولی شي مکمل د یو لیپټاپ ډیټا مکمل له منځه بیوسي. که ته هغه یو اس بي کې چاته ورکړې او هغه فایل څوک اوپن کړي، نو بیا به تاسو په دې طریقې کار باندې پوه کوئ چې کوم ځای کې موږ مثبت هغه کارولی شو او کوم ځای کې موږ منفي هغه کارولی شو. دې نه پس نور کارونه چې کوم ډېر زیات حیران کون ټپس او ټریکس دي، زه به تاسو ته ټول ښیم انشاءالله. خو هغه په راتلونکي ویډیو کې وي، کم از کم یو لس ټپس او ټریکس صرف د نوټ پیډ چې موږ یې یوز کوو هغه درته زه وایم. نن ورځ صرف دا وایو نوټ پیډ په انټرفیس کې غږیږي او نوټ پیډ باندې سرسري بحث او خبرې کوو. کوم کسان چې نوي دي نوټ پیډ کاروي او اوس کمپیوټر کاروي، نوی کمپیوټر شروع کړی دی یا د کمپیوټر فیلډ ته راغلي دي، او یا تاسو ماشومان دي هغه د سکول شاګردان دي یا د لومړي ځل لپاره یې کمپیوټر زده کړه شروع کړې ده، د هغو دپاره د درس موږ برابرو. او شته زموږ په دې چینل کې چې د نور ویډیوګانې شته، ته کولی شئ چې هغه ویډیوګانې هم وګورئ. بهترین ویډیوګانې دي د وینډوز د سټارټینګ ویډیوګانې 8 او 7 او ورسره چې د فرینډ په اړه باندې موږ په ویډیو جوړه کړې وه. دې نه پس به ورډ فیډ جوړو، ورډ فیډ نه پس به بیا موږ ورډ مایکروسافټ افیس ویډیوګانې خو ډېر په ساده پښتو ساده الفاظو کې به وایو. یو زموږ فلان دا د تاسو به کورسوس پیدا کړئ په هغه کې به وګورئ یوټیوب کې، خو هغه ډېر زیات کمبود سره میلاویږي، مکمل کورس ډېر کم تاسو ته میلاویږي. نو موږ کوشش دا کوو چې هر څه پیدا کوو، هر قسم کورس موږ جوړو هغه تاسو ته مکمل توګه سره جوړ کوو. او دا به نه وي چې موږ صرف بیسیک لګوو، نه سټارټ مو له بیسیک نه ده، خو زه تاسو ته یقین درکوم چې زه به تاسو تر هغه ځای پورې رسوم ان د یو اپلیکیشن جوړول، ان د یو ویب سایټ جوړول، نور دغه شانې ډیټابیس جوړول، په دغه ځای پورې یو موږ ځان انشاءالله رسوو. په پروګرامینګ کې چې کوم پروګرامینګ لینګویج دي په دغه باندې یو بحث کوو، سی پلس پلس، جاوا، سیدا او بل پسې راځه داسې نن سبا چې یوز کېږي پایتون، دغه کې به ډېر زیات کار کوو او ټول باندې به انشاءالله بحث کوو. موږ صرف بیسیک درسونه به نه وي. نو دې دپاره بیا زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ، درسره تعقیب یې کړئ. نو راځو شروع کوو په خپل درس باندې. ویډیو بیا اوږدېږي او بیا تاسو ورسره بور کېږئ هم. نو اول موږ راځو چې څنګه کولی شو موږ نوټ پیډ اوپن کړو. نوټ پیډ اوپن کولو لپاره زیات طریقې دي. موږ چې دا وینډوز اوس چې ما سره کوم انسټال ده هغه 8.1 وینډو ده. نو 8.1 وینډو کې تاسو وګورئ دغه سټارټ مینیو ته زه راځم. وګوره سټارټ مینیو ته زه اوس په حال راغلم. که تاسو وینډوز 7 یوز کوئ یا 10 یوز کوئ، بیا کې دلته ډایرکټ تاسو سرچ بار درکړی وي. نو دغه کې تاسو دلته راغلی یا اوس دلته تاسو وګورئ دې کې ما سره نوټ پیډ آی تھنک چې نشته ده. په سټارټ باندې ما سره بالکل نوټ پیډ دا راشته ده، راوړی مې دې نه. نو دې نه ته کولی شي چې رایټ کلیک پې وکړي، نوټ پیډ دې نه ختم هم کړي، ختمولی هم شي. دې کې ما ډایرکټ پیدا کړلو، تاسو سره دلته نه و، بیا به تاسو دلته راشئ کلیک پې وکړئ. کلیک مو چې کله دې کې وکتل نو ستاسو ټولې اپلیکیشنې په وینډوز 8 کې دا مکمل شو کېږي. کوم شیونه چې سافټویر یا اپلیکیشن تاسو انسټال کړي هغه غونډې هلته شو کېږي، هر یو تاسو غواړئ. زموږ کار پین کې مو خبره کړې ده. اوس نوټ پیډ ته راځو. نوټ پیډ باندې مکمل بحث موږ کوو. نوټ پیډ باندې زه رایټ کلیک کوم. که ته چېرته غواړې چې دا سټارټ ته راوړې، لکه هلته چې ما راوړې وه وړلی سي، اوس هلته تیار ده. هغې نه یې ختموي انپینې کا ټس بار ته ټس بار ته ښیم ټس بار څه شی ده او څنګه یې ورته وړل کېږي. هغه ځای کې ما سره راغلی پروت ده، هغې نه یې ختموي هم یې ونه ختمولی شي. خو دا طریقه اوږدېږي، نو دومره موږ اوږدې طریقو نه کار نه اخلو، لنډ طریقې ته ښیم.
لنډه طریقه یو دا ده چې کله به ته سټارټ ته راغللی سرچ بار ته راغلی یا سټارټ ته راغلی دې ځای کې به سرچ کې سرچ کې به ته څه ولیکې نوټ پیډ به ولیکې نوټ پیډ زه لیکم ګوره نوټ پیډ مې ولیکله تاسو ډایرکټ نوټ پیډ راځي دا اوپن شوله نوټ پیډ وملیده نو بس نور ته ضرورت نشته ده بیخي سرچ بار ته راځه او سرچ بار کې ولیکه چې نوټ پیډ وګور ډایرکټ سلیکټ سرچ به دلته ډایرکټ دته راځي او زه دې نه دا اوپن کوم دا طریقه هم لږ اوږده ده یو بله طریقه زه تخیم چې هغه تاسو کله سکرین ته راغلی هغه مو اوپن کړو نو داسې کار به وکړئ چې بیا به په سکرین باندې به رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک مو چې په سکرین باندې وکړه دې ځای کې راشئ نیو ته نیو کې به تاسو ټیکسټ ډاکومنټ باندې به کلیک کوئ ګوره ورته چې کله پې کلیک کوئ نوم ورکړه نوم ورته ورکوم مای نوټ پیډ انټر کوم دا د په دې نوم باندې ما ځان سره فایل سیو کوم دا اوپن کا دا نوټ پیډ یو فایل ده د بل طریقه کار شو خو تاسو بل طریقه دا چې ټاسک بار دا ګوره ټاسک بار دا ما سره فایل نه چې کوم زیات یوز کوم او ما دلته یې خېری دې نن تاسو کولای شئ نوټ پیډ دلته راوړی او هلته ګوره چې ما پین کړی فین ټو ټاسک بار وکړه دې نه ختمه ان فین رائټ کلیک وکړه ان پرینټ فرام ټاسک بار دې نه ته ورکولای هم شي دې نه ورکوم دا دې نه ختمه ګوره دې تاسو رښتنه تو غواړئ نوټ پیډ دلته راوړ نوټ پیډ ډیر زیات کارول کیږي خصوصا ټیچرز ډیر زیات کوي ځکه دا نوټس ورکوي شاګردانو ته بل شي کوي دلته ورته لیکل کوي د ځکه او لیکل کیږي ډېر په ساده طریقې سره او لږ سپک د زر اوپن کیږي هم نو زه راځم پر مثال دلته اوس تاسو بار ته ځان ته نوټ پیډ راوړم نو هیڅ ضرورت نشته تاسو راځئ سٹارټ مینیو ته سٹارټ مینیو ته چې کله راغلی هلته په وینډوز 7 کې دغه ځای کې ګورئ فونټ کې دلته ډایرکټ بار وي د سرچ لپاره دغه ځای کې به تاسو لیکل وکړئ زه دلته لیکل کوم دغه ځای کې لیکم چې نوټ پیډ که هر قسم پروګرام راوړل ته غواړئ یو نوټ پیډ نه ورډ دا ایکسل دا پاور پوینټ دا ایکسس دا هر یو چې ته راوړل غواړئ رایټ کلیک پې وکړه رایټ کلیک نه پس به څه ورته فین ټو ټاسک بار اوس ګورئ دا دې ته ټاسک بار ته به ډایرکټ راغلی وي وګورئ زموږ په دلته دا د ټاسک بار ته راغلی ده بیرته دې نه ختمې ان پرینټ فرام ټاسک بار یې کوي نو دې نه ښه په اسانۍ سره حل کړه چې غواړئ دغه اوپن کوه بیرته دې ته راواچوه بندې کړه دغه طریقه شوله خو یو کار تاسو کوئ چې کله هم هر پروګرام رن کوئ کوشش وکړئ چې تاسو د رن کمانډ سره ځان عادت کړئ رن کمانډ په خپله چې دا اول تاسو دا یاد کړئ رن کمانډ زموږ سره داسې یو طریقه کار د داسې یو کمانډ ده چې موږ ډېر کوم شیان چې موږ په ډېرو اوږدو طریقو سره اوپن کوو هغه موږ لنډ طریقې سره اوپن کولی شو په دغه کې انشاءالله موږ راتلونکي کې ویډیو جوړو چې رن کمانډ کې زه یو 15 کمانډ درته راوړم چې لنډ طریقې څنګه اوپن کوئ کنټرول پینل شو کنټرول پینل کې چې نوري اپشن دي ماوس ته ځي پر مثال د پکچرز ته ځي پروګرام انسټال کول نه انسټال کول نه څنګه ته یو فایل کولای شي لاندې رن کمانډ را اوپن کېده چې مې ویډیو ته جوړو زه رن کمانډ اوپن کول طریقه سره د خیمه اول وینډوز کې به ونیسئ په کیبورډ کې تاسو وینډوز کوم ساين چې د په سلور کړکېګانې چې دي تاسو باغه بټن باندې کلیک کړئ پلس به ورسره چې د آر بټن باندې کلیک کاږي ورسره چې دا مو کله پریس کړل او انټر یې کړه تاسو سره به ډایرکټ رن کمانډ اوپن کیږي ګوره اوس پر کیبورډ نه وینډوز بټن نسم او آر بټن ورسره کې کاږم اوس ګوره دا ما سره رن کمانډ اوپن شو مخکې ما چې دا لوګو فن کړی نو ګوره تاسو ته راغلی دا اوس دې ځکه دا تاسو ختم کې قبل پروګرام دلته به تاسو نوټ پیډ ولیکئ لیکل په غټو او وړو کې فرق نه کوي حروفو کې خو صرف دا چې سپیلنګ مې صحیح ورکړي سپیلنګ ضرور ده او غټ وړو حروفو کې نور لیکل فرق نه کوي که انټر کوي که اوکې کوي دواړه آپشنه کار کوي ګوره ما ساده نوټ پیډ اوپن شولو بهترینه اسانه لنډه طریقې چې دا رن کمانډ ده وینډوز آر او دلته لیکل دي د نوټ پیډ لیکل دي صرف بس نوټ پیډ دی ولیکه او ډایرکټ راته رن کوه دا ما نوټ پیډ کمانډ اوپن کړه دا څلور پنځه طریقې دی اوپن کولې وي چې کله دی اوپن کړه دا ستاسو رن هغه د نوټ پیډ پروګرام ده اوس نوټ پیډ پروګرام کې موږ دلته درې اپشن لرو یو دا د کلوز اپشن ده دی باندې ستا پروګرام بنديږي و دې د پروګرام زموږ مکمل بند شولو بل موږ سره دا پروګرام موږ اوس ګور نوټ پیډ پروګرام ډیر وړو کې سکرین باندې ګور دا وړل کېږي مخکارم زغړم چې مکمل غټه کوم چې خو واضح ښکار شي نو راسه میکزیمایز وکړه و دې اوس موږ سره څنګه شو میکزیمایز شو زدا غواړم ما دا کار ختم شو نوټ مې تاسو درکه اوس غواړم تاسو ته په سکرین باندې یو بل فایل وخم نو شان وخم تاسو به دا مینیمایز کوئ مینیمایز مطلب دا چې دا اوس دلته راغی دې ځکه پروت دا که به اوپن کول غواړي اوس دې ته زما دې ځکه پر مثال ز فایل را اوپن کوم یا دغه ځکه زما چې په کار دی هغه کار تر سره کوم اوس بیا نوټ پیډ را اوپن کوم کلیک پیو بیا را اوپن شو بیرته کړئ بیرته کې خپل کېږي دا مینیمایز شو دا بیرته ورو کې حالات وړي میکزیمایز مینیمایز او دغه چې دا کلوز کول دي د پروګرام سره
کلوز کیږي. خدای دې وکړي چې په دغه باندې مو سره خلاص شوی. دا ګوره ټایټل بار ده او دغه چې د نوټ پیډ پروګرام ساين د نوټ پیډ په دغه طریقې او په دغه نښه باندې به پیژنې. دا زمونږ اوس په حال چې کمپایل موږ سره ده ته معلوم نه دا ورکړی ګور ان ټایټل ده. که زه دا سیف کول غواړم راځو دې باندې اوس کار کوو یو دا نه ورته یم پروګرام نوټ پیډ نوم ده او دا فایل زموږ سره اوس په حال لا سیو نه ده. د فایل نیم د دې کې تاسو فایل نیم راځي چې هر قسم نوم ته ورته ورکړي هغه بدل راځي. ما مخکې یو فایل ده مای نوټ پیډ اوس وګورم مای نوټ پیډ سره راغی کوم لیدا مای نوټ پیډ سره راغی د پروګرام نوم شو. لاندې دي کې بیا نورې منیوګانې دي. دا فایل منیو د ایډیټ منیو د فارمټ د ویو د هیلپ منیو د هر یو د تفصیلا وایم. من درته صرف دومره درته وایم چې ته نوټ پیډ کې ټیکس څنګه ایډیټ کولای شي ته څنګه لیکل په نوټ پیډ پروګرام کې کولای شي. تاسو صرف دا خیمه اوس په حال. نو اول موږ راځو فایل منیو ته اول راځو. فایل منیو کې اول اپشن زموږ سره هغه ده نیو ده. نیو نو مطلب دا ما خو دلته لیکل وکړل ټیک شو. دا ما دلته لیکل وکړل کیبورډ را سره وړوکی ده د وینډو هغه نه لګیم لیپټاپ ته نو لږ مشکلات سره مخ کیږو. ښه دا وګوره ما دلته لیکل وکړل. اوس دا لیکل زما مکمل شول یا مې دا لیکل ښه ډېر کړي دي. زه اوس غواړم چې یو نوی فایل واخلم. زه څه وکړم غواړم چې یو نوی فایل واخلم. نو د نوي فایل د اخیستلو طریقه کار به څنګه وي؟ صحیح ده نوی فایل زه غواړم د کې مې لیکل وکړل ښه دا ختم شو زما کار. یو بل نوی فایل ته زما ضرورت چې زه نور لیکل غواړم وکم نو ته به راشې فایل مینیو ته او په دې نیو آپشن باندې به کلیک وکړې دا به تا سره ډایرکټ اوپن شي. دا ته یو بل میسج درکوي. میسج دا ته درکوي ډو یو وانټ ټو سیو چینجز ټو ټایټل فایل چې دغه کې تا کوم چینجز راوستي کوم لیکل شیان یې کړي ته دا سیو کوي ځان سره ساتي. که چېرته مهمو ډیټا یې ساتي نو سیو آپشن باندې به کلیک وکړئ او که نه سیو کوي بیا به په ډونټ باندې کلیک وکړئ او که بس دا میسج دنه غلطي کې راغلی وي او غواړئ دا میسج ختم کړي دوباره خپل لیکل وکړئ نو کینسل باندې وکلیک. زه وایم چې ډونټ سیو. اوس ګوره ما سره نیو فایل څنګه شو اوپن شو. په الحال دا نیو فایل ډایرکټ راغی. نو په نیو سره موږ څه کوو یو نوی فایل اخلو. بل د دې ته اوس ګوره طریقه کار اوس بدل ته راتلم بیا په نیو باندې کلیک کوو. یو لنډ هغه موږ لرو کنټرول لنډه لاره هم ورته لرو شارټکټ کیز چې کوم ورته وایي کنټرول ان باندې به کلیک وکړي تا سره به نیو فایل څنګه شي اوپن به شي در سره. نو فایل به زموږ سره څنګه کېږي اوپن کېږي. کنټرول ان نه سیو کوي نه سیو کوم ګوره نوی فایل زما سره اوپن شو. شارټ لارې دا ده کنټرول پلس n is equal to new file open کول دی. دغه شو زموږ اول شارټ کټ او اول کمانډ. دې نه پس په فایل منو کې یو بل اپشن د اوپن په واسطه باندې موږ څه کوو د اوپن په واسطه باندې موږ یو بل فایل اوپن کوو. فرض مثال ما سره یو مهم فایل تاسو ته هغه اوپن کوم. تاسو لیکل ټول شو کله ما تاسو ته یو نوٹ جوړ کړی دا تاسو ته هغه شو کول غواړم. تاسو به هم ګورئ به تاسو فایل نشو کوم. زه تاسو غواړم دا فایل مې ته شي کوم بل فایل ته تشریح کول غواړم نو موږ به راځم دا فایل مینو ته نه پس په اوپن باندې کلیک کوم. ور دا فایل سیو کوي کني سیو کوي دا موجوده فایل زه ورته وایم چې دا فایل ماته سیو کوم په حال موجود ده دا راته پر مثال دا نه سیو کول نه غواړم بل فایل را اوپن کول غواړم. نو شارټ لارې دا چې ته به کنټرول بټن ونیسې لکه څنګه چې په هغه کې کنټرول په دې هغه کې تاسو کیبورډ کې کونج کې بټن چې دا چپ طرف کې لاندې دا تاسو چې دا کنټرول بټن CTRL په لیکلای دا प्लस द एन बटन में तासो के का गया द एन द ओ बटन में तासो के का गया ओम से के का गला तो द ऑप्शन द सेव कवे कना ځدانه सेव کوم نه اوس وګوره تا ته وای چې کوم فایل ته کوم ځای اوپن کول غواړي. زما فایل په ډیسکټاپ باندې دا ما الریډي مخکې فایل نه سیو کړی ول سپ نمبر نوٹ پیډ مای نوٹ پیډ په نوم باندې فایل دا درته اوپن کا وګوره سو هغه فایل اوپن شو مای نوٹ پیډ په نوم باندې فایل اوپن شولو. یو طریقه دا چې تاسو راځي فایل ته اوپن باندې کلیک کوئ یو شارټ لارې دا چې تاسو څه کوئ کنټرول प्लस ओ बटन में तो के कागे कंट्रोल प्लस ओ इज इक्वल टू न्यू फाइल ओपन की तासरा न्यू फाइल नो ओपन की सेव शी फाइल ची कुम दी अगा ता ओपन कभी कुम फाइल ची सेव दी अगा फाइल ता तसना कई फाइल ओपन कभी धरता ठीक शो دا زمونږه بل اپشن خو دوی دې دوړو باندې مسره خلاص شوی بل زمونږ سره سیف فایل دا تا خو لیکل وکړل دا لیکل دی وکړل هر څه دی ولیکل دا نوٹ دی ولیکل زه غواړم چې دا ځان سره سیف کما نو زه به څه کوم زه به راځم فایل مینو ته او سیف باندې کلیک کوم ور دغه نزیده مته دا فایل سیف کیږي دا سیف نشو ولې چې دا ما الریډي مخکې سیف کړی اوپن کړی مې وکړه یو فایل چې تا کله سیف کړی بیرته نه سیف کیږي هغه فایل ته به هغه فایل سیو از کوي ور لاندې سره ډایرکټ سیو ازم راغلی دا وملي دا
کله چې تا یو فایل سیو کو بیا د هغه راوپن که بیا کې تغیرات راوستل نو ته به ضرور دا فایل بیا ځان سره سیو اس کوي که په همغه نوم باندې کوي که په همغه فولډر کې کوي همغه ځای کې یا په بل نوم په بل فولډر په هر ځای کې ته غواړې همدا فایل زه د شارټکټ په نوم باندې پر مثال ځان سره سیو کوم هلته به مې دلته مې دوه فایلونه ماته ته جوړېږي یو همغه زوړ یو نوی سیو اس باندې کلیک کوم شارټکټ نه لري په ډیسکټاپ یې راته سیو کا او دې ته زما نوم دې ته نوم ورکوم زه نوټ پیډ شارټکټ کیز ورته ورکوم څه شی ورکوم نوټ پیډ شارټ کټ کیز په نوم مې ورته ورکړه ودلته دې فایل ته او دا ځان سره سیو کوم دا فایل به اوس ما سره د سیو شوی دې نه بیخي کراس کوم اوس ګورئ نوټ پیډ شارټکټ کیز دا وګورئ دا زموږ سره دا فایل سیو شو دا زه بیرته دوباره راوپن کوم سره په خلاص شو دې باندې نو اوس ګوره دا فایل ما راوپن که زه دا دوباره سیو کوم دا به نه سیو کېږي که زه چېرته یو بل نوی فایل واخلم او خو دومره سیو راسره ګوره تغیرات مې کړی نه وسل ګوره ماته هغه اپشن هم رانه کړه اوس که زه دا فایل سیو کوم نو دا راشه سیو ته دغه زه لیکل به هم وکړم فرض مثال زه به لږ لیکل درته پکې وکړم سیف آنلاین اکیډمي دا لیکل به هم درته پکې وکړل اوس زه غواړم چې دا ځان سره زه سیو کړم نو دې سیو کولو طریقه دا ده چې فایل مینیو کې به سیو ته راشي کوم ځای کې غواړې څنګه غواړې دا به سیو کړي لنډ شارټکټ یې دا ده چې ته به څه کوې کنټرول پلس اس په دې کیبورډ نه کلیک کوې نو به تا سره څنګه کېږي سیو کېږي زه کنټرول اس بټن کې کاږم دا راځي راسره ډیسکټاپ باندې کا ها وایي تا ته زه دا په کوم ځای کې سیو کوم په کوم فولډر کې اچوي مسلم اکیډمي یا نور په کوم فولډر کې اچوي نه فولډر کې مه راته اچوه دا اس او کوم سرچ انجن اپټیمایزیشن دا ویب ډیولپمنټ دې فولډر کې اچوي نه دا شیزونه خو موږ لا اوس پرې ویلي نه دي کړم نه دي کې دغه شان ډیسکټاپ یې راته سیو کړه خو ډیسکټاپ یې سیو کړم نوم چې ورکړم نو موږ سره ډاټ ټي ایکس ټي لیکل شوی ده ډاټ ټي ایکس ټي د نوټ پیډ فایل ایکسټینشن ده ایکسټینشن څه ته وایي ایکسټینشن تاسو به کتلی وي هر فایل چې تاسو ګورئ یا هر ډیټا چې تاسو ګورئ هغه ایکسټینشن لري ویډیو په آخر کې لیکل شوی هر قسم ویډیو چې ډاټ ام پی 3 ډاټ ای وی آی هغه شان لیکلی وي آډیو فایل سره لیکلی وي پر مثال ام پی 3 ورسره لیکلی وي د ورډ فایل سره لیکلی وي د ډي او سی ایکس پای هغه چې لیکلی وي ورسره ایکسټینشن لیکلی وي پاور پوینټ سره ډاټ پی پی ټي لیکلی وي نو دا د هغو پیژنګلوي چې کوم کېږي د یو فایل هغه په ایکسټینشن باندې کېږي نوټ پیډ فایل تاسو ته په امتحان کې راغلی یا چا نه پوښتنه وکړله چې د نوټ پیډ فایل ایکسټینشن چې تاسو ورته وایي ډاټ ټي ایکس ټي د دې ایکسټینشن ده دا فایل په دغه باندې پیژندل کېږي او دغه پیژنګلوي او د ایکسټینشن ده چې هر فایل د نوټ پیډ هر فایل ایکسټینشن چې ده هغه ډاټ ټي ایکس د ډي او سی ایکس پای هغه چې لیکلی وي ورسره ایکسټینشن لیکلی وي پاور پوینټ سره ډاټ پی پی ټي لیکلی وي نو دا د هغو پیژنګلوي چې کوم کېږي د یو فایل هغه په ایکسټینشن باندې کېږي نوټ پیډ فایل تاسو ته په امتحان کې راغلی یا چا نه پوښتنه وکړله چې د نوټ پیډ فایل ایکسټینشن چې تاسو ورته وایي ډاټ ټي ایکس ټي د دې ایکسټینشن ده دا فایل په دغه باندې پیژندل کېږي او دغه پیژنګلوي او د ایکسټینشن ده چې هر فایل د نوټ پیډ هر فایل ایکسټینشن چې ده هغه ډاټ ټي ایکس ټي ده زه دا فایل سیو کوم یا فرض مثال د سیف په نوم باندې فایل زه سیو کوم ها فایل به ما سره ډایرکټ سیو شي اوس تاسو راشئ دلته وګورئ سیف په نوم باندې یو فایل موږ سره ډایرکټ دلته سیو شولو دې سره زموږ کار نشته ده بیا راځو دلته خپل بل اپشن موږ څه ویلی سیو کولو که نه سیو کولو شارټکټ کې ده کنټرول پلس ایس شارټکټ کې ده او څه کار کوي موږ ته سیو ا فایل یو فایل دې په واسطه باندې موږ سیو کوو سیو از او سیو پر خو پوه شوي چې سیو از په بل نوم په بل ځای کې چې کله ته دا فایل سیو کوي بیا به ته سیو از اپشن نه کار اخلې دې نه پس موږ بل وایو پیج سیټ اپ کې چې دا د پیج سیټینګ د صرف د پیج سیټینګ کېږي دلته ما لږ ګوتې پکې ویلي دي اول دا چې دا کوم لیکل ته کوي دا په کوم پیج باندې غواړي پرنټ کې یا ولیکي لیټر دا لیټر هر پیج ګوره خپل سایز لري تاسو مختلف قسمه پیجونه تاسو وګورئ خو نن سبا چې دا موږ یوز کوو هغه A4 سایز یوز کوو ګوره ختم کارت لپاره بیل وي د واده کارت لپاره بیل وي د نور شان لپاره بیل وي هر ځکه هر اپس کې خپل یوز کیږي پیجونه یوز کیږي چې کوم ضرور وي موږ چې دا A4 سایز زیات چې دا A4 یوز کیږي زه A4 سایز اخلم دا لیکل چې زما اوس ګوره دا په اوږدو باندې زه ورته وایم چې دا څنګه کراته لینډسکیپ پرتو باندې ګوره دا لیکل زما په پرتو باندې شول بیا زه بیرته پورټریټ باندې کوم په دې پیج کې به پسې نامه په اوږدو باندې راځي زما لیکل اوس ګوره 15 انچه په دې پیج کې زه کله لیکل کوم څومره انچه 15 انچه اوس ګوره دا لیکل فاصله دلته لیکل شوي دي زه غواړم چې دا 1 انچ کا ګوره اوس ګوره دیز نه کېږي بره نه څومره ده بره نه ګوره څومره فاصله ده سلور انچ به دا سپین پاتې کېږي زما پیج هغه نه لاندې بیا لیکل راځي نه دا خو ډېر بد ښکاري نه مای کې وي نه مای کې نه وي دا هم راته یو که اوس ګوره
یو انچ پار کې شولو رایټ نم یو شو مړه دا بټم نیم راته یو کا بټم مطلب لاندې اوس زیرو ګور مکمل بیخ ته ورسې نه دا راته یو کا یو انچ فاصله شو ور یو برنا یو انچ لاندې دا ما باندې یو انچ په پارک وي نور به زمونږ لیکل شي هغه به مونږ ته پرنټ باندې په 4 سایز باندې برتا او زی پلانس کې په دې خو پوه شو دا هیډر دا هیډر کې نو مرته ورکو او بل چې دا مونږ ته پټر لاندې برخه ته وای دي زینتا او هیډر دغه برخه ته وای دا برابر برخه چې کوم دا په دا په ورډ پیډ کې ته وایم ورډ کې ډیر زبردست په دې باندې بحث مونږ کوو ان شاء الله به بیا پوي کوم په پټر او په هیډر باندې په بيخي زبردست پوي کوم دا موږ کې کوو د سیټینګ مزان سره سیو کړل دا پیج سیټ اپ دی پیج سیټینګ سره د کې د پیج سیټ اپ موږ کو بل موږ سره په فایل مینو کې چې دا غا پرنٹ اپشن ده کله چې تا یو سوالي کلوس خو بدی ضرور بل مثلا تاسو ته شارټ کټ کې زوري کلم تاسو ته دا درکول غواړم یو پیج باندې ضرور دي کنه تاسو دا پرنٹ کوم سره پرنټر پر د مثال اوس په حال ور سره کنیکټ ده یا ور سره موجود ده زه به سو کما تبراشي دا لیکل دي چې کوم کړی دي فایل مینو ته براشي دي غنه پاس په پرنټر باندې اپشن باندې به کلیک وکړئ اوس ګوره ما سره دغه اپشن اوپن شولو شارټ کټ کی یا دا وې شارټ کټ کی ډیر زیات مهم دي او دا اوس چې موږ کوم شارټ کټ کی زوی دا وروسته په ټولو پروګرامونو کې راځي دا په ورډ کې په ایکسل کې په ایکسس کې پاور پوینټ کې ټولو کې هم دا شارټ کټ کی نه موږ وایو دی باندې موږ څه کوو فرنٹ فایل یو فایل موږ پرنټ کوو یو ډاکومېنټ چې تاسو برابر کې یو فایل دی برابر یو درس شې دی برابر کړ لیکچر اوس غواړي هغه پرنٹ کې ته په کنټرول پی باندې کلیک کوي ګوره زه اوس په کنټرول پی باندې کلیک کوم کنټرول بټن مې ونیوله او پی مې کلیک کړله دا دغه پای اپشن ما دا اوپن شو دغه طریقه د فایل مینیو دی غنه فاس راشه فرنٹ ته دی نفس ګوره د ځکه ته سلیکټ پرنټر کوم قسم پرنټر ته یوز کې هغه ورته سلیکټ کا already تیاری ورته لوکیشن دا او کمنٹ پرنٹ اف ټو فایل فرنٹ کړه دا فایل پریفرنسز دی او پورټریټ غواړي کلینسکیپ غواړي زه ته ما چې څنګه کلینسکیپ کړه دا د بده سي پرتو باندې راځي ها او دا اوس ما د پورټریټ باندې راغی ایڈوانس کې چې دی ایڈوانس کې نو چې نه صرف دی سایز د سایز څنګه وي سایز وته برابر وي A4 سایز بس صحیح د لیټر کې اخلي کوم پیج باندې پرینټ کوي انویلوپ هغه کوم دی ختم کارټون پاکټ مې لیدلی وي دا په هغه باندې پرینټ کوي څه باندې پرینټ کوي زه دا چې په A4 سایز ورکه باندې پرینټ کوم دغه په دې کې شو او پاتې شو د دې نه پس موږ سره فایند پرنټر راته پیدا کا کوم چې دا پرنټر تا انسټال کړای دا او په کوم ځای کې پروت دا پرنټر درس نه کوي فایند کوي all pages ټول پیجونه all range پیج اورنج څومره پیجونه ټول دا پرنټ کا او څومره کافیانه تر غواړي هغه بل ورته ولیکي یو نه کافیانه برته تر واخلي دا اپلای کیږي مطلب دا تاسو رسیب کیږي دا سیټینګ او پرنٹ آپشن باندې کته کلیک وکړئ دا فایل تاسو پرنټینګ شروع کیږي اوس زموږ سره نشته دا کنه پرنٹ سہولت نشته دا او دا نشو پرنٹ کولای نو دا پرې دا کنټرول پیج دی شارټ کټ شول دا پرنٹ کینسل سره دا مینیو کینسل کیږي دغه شارټ کټ بل ایگزیټ مطلب دا چې وتلو توای بس پرې خودل دي ګوره زه نه څنګه کوم ایگزیټ کیږي موږ د پروګرام نو ایگزیټ باندې کلیک کوم دا فایل سیو کوي کنه سیو کوي اس سیو باندې کلیک وکړئ سیو کوي دی باندې کلیک کو غواړي چې نور کارت دا ما ورکی دا اپشن خدمول غواړي نو کینسل باندې کلیک وکړئ دا سلور شارټ کټ کیز وی چې ډیر واضح توګه سره مې ته ویلې یو دانه مثال ول ته خیال کا کنټرول پلس ان نیو او فایل دا فوکبند کول لپاره یوز کیږي او کنټرول پلس ان چې کله د مخکې نه فایل سیو کړی وي هغه اوپن کوي کنټرول پلس اس چې دا فایل سیو کول لپاره یوز کیږي او کنټرول پی شارټ کټ چې دا د یو فایل د پرنټ کولو لپاره یوز کیږي دې نه پس موږ یو بل مینیو وایو چې د هغې مینیو نوم ده دا خو زموږ سره کومه مینیو دا زموږ سره فی الحال فایل مینیو و دې نه پس یو بل مینیو موږ وایو هغه ته وایي ایډیټ مینیو ایډیټ مطلب یو څه کې کموالی زیاتوالی کول دي ها هغه ته څه کمول یا ورکې اضافه والی کول دي هغه برابرول دي نو د ایډیټ مینیو کې زموږ سره یو څو اپشن دي د یو باندې کار کول ډېر زیات امپورټنت دي ما تاسو ته الریډي یو خبره وکړه لکه ته چېرته نن د اوسني چې کوم شارټ کټ کیانې زه درته وایم دا یاد کړلې نو ټول فایلز کې به همدغه شارټ کټ کیانې راځي او دغه به یوز کېږي ته چې آینده چې کوم کمپیوټر کاروي نو ټول وخت به ته هر وخت به له همدې سره مخ کېږي چې هر چېرته ته اوس ورته ګوره اول په ایډیټ کې موږ اول اپشن چې موږ لرو انډو ده انډو څه کار کوي یو کار چې دا کړی وي هغه درته دوباره تکراروي ګوره اوس ورته هغه درته جبري کوي پر مثال هغه درته سره کوي هغه ختموي درته فایل زما نه چې دغه درس چې کوم دا سلیکټ شو تر دې زه پر دا باندې ډیلیټ شو
څنګه شو مانه ډیلیټ شو دا وګوره دا مانه کټ شو زه چې اوس غواړم دا کار خو غلطي کې رانه وشو که نه نوټ مې لیکلی دا ته مې هر څه برابر کړي دوباره یې له سره کړم نو زه به راشم ایډیټ مینو ته په دې کې یو فانډو باندې کلیک وکړم ولیده دوباره هغه کار ده واپس شو را واپس کوي درته دا ورډ ده دا فایل ورډ دا مانه ډیلیټ شو صحیح ده غلطي کې رانه ډیلیټ شو زه غواړم دا کار را واپس کړم نو دې د را واپس کولو طریقه کار دا ده چې ته به ایډیټ مینو ته راځې او په انډو باندې به کلیک کوې شارټکټ یې دا ده چې کنټرول پلس زیډ ده د دې شارټکټ ګوره دیز نیم کولی شي او هغه شانتي مدخل ده ګوره ما بیرته را واپس کړ شارټکټ یې چې و کنټرول پلس زیډ بټن کلیک کول دي دا موږ ته یو اکشن چې موږ یو عمل کړی وي هغه دوباره را واپس کوو کنټرول پلس زیډ نه کا استفاده کوو نو اوس ورته ګورئ زه دغه ورډ ډیلیټ کوم او زه دا بیرته واپس راوړم ګوره مینیو ته نه ځم د کمپیوټر د کیبورډ نه کنټرول او زیډ کلیک کوم ګوره فایل موږ ته دوباره راغی دا ډیلیټ کوم ټول نوټ ګوره دا رامانه ډیلیټ شو او زه غواړم چې دا دوباره راوړم کنټرول زیډ ګوره ورته دوباره دا اکشن زموږ بیرته را واپس کیږي د دې نه پس په ایډیټ مینیو کې یو بله خبره موږ کوو د کټ کولو کټ کول داسې کار کوي دغه لیکل زه دیز نه را کټ کوم پر مثال دیز نه را کټ کوم دغه ځای کې زه دا لیکل اچولي نورو شارټ کټ کیانو سره یا دغه لیکل زه راخلم دغه مې چې کوم لیکلی دا زه دغو شارټ کټ کیانو سره اچوم نو دا به زه کومې طریقې کار سره کوم دا به ته دیز نه کټ کوې که نه دا زه لیکل دیز نه کټ کوم دا ما دیز نه کټ کړل طریقه یې دا ده چې ته به راسې ایډیټ ته ایډیټ نه پس به ګوره مخکې کار نه کوو کار یې ولې نه کوو دا اوس ګوره فلحال نه کوي ما سره کار ځکه نه کوي چې موږ کوم فایل موږ سره نه دی سلیکټ شوی کله چې ته یو فایل سلیکټ کوې بیا به د هغه نه فاست کار کوي اوس چې ته ایډیټ ته راشه دا به اوس کار کوي اوس ورته ګوره دا موږ سره کار کوي نو زه دا دیز نه کټ کوم او دا ما دیز نه کټ کړه چې دیز نه کټ کوو اوس ته کولی شي دا ته په بل ځای کې پیسټ کې په اسانۍ سره کنټرول وي دې کې دا وګوره ما پیسټ کړلو هغه نه مې ډیلیټ کړلو او دلته ما پیسټ کړلو او دا عمل که زه پر مثال رانه ګډ وډ شو دا خو بلې وینو فایل زه به څه کوم کنټرول زیډ بیرته راته واپس کیږي او کوم ځای کې پیسټ کوم په دغه ځای کې پیسټ کوم ګوره اوس مې دلته بیرته پیسټ کړلو دا غواړم دیز نه ختم کړم راشه ایډیټ مینیو ته ایډیټ کې بس څه وکړي په کټ اپشن باندې وکړه کار وکړي دا برنر څنګه شي کلیک وکړي هغه به یې نه کټ شي کنټرول وی کنټرول زیډ بیرته به دا واپس شي خدای دې وکړي چې په دغه باندې به مو ستر خلاص شوی کنټرول پلس ایکس اپشن مونږ ویلې چې دا څه کار کوي مونږ ته یو سلیکټ شوی ټیکسټ هغه کوي راته سلیکټډ ټیکسټ مونږ ته کټ کوي سلیکټډ ټیکسټ چې کوم دا سلیکټډ ټیکسټ چې دا هغه مونږ ته کټ کوي راته کټ سلیکټډ ټیکسټ کوم چې تاسو څومره ځای سلیکټ کړی دا پر مثال دومره ما سلیکټ کړی دا نو دا مونږ ته کنټرول ایکس سره دا ګوره ون ډیلیټ شولو کنټرول زیډ سره بیرته واپس کوم نو دا غره موږ ته دغه نه کټ کوي خو کولای شي سہولت ادا کړي دا تبل ځکه بیا دوباره پیسټ کړي بل موږ سره په ایډیټ مینو کې بل اپشن کافي ده کاپی موږ اوس کار نه کوي کاپی ګوره کټ دا کار کاو چې دا به ما سلیکټ دا به دیز نه کټ کاو کاپی د سی کار کې چې دین یو کافی اخلي ګوره کاپی به تاسو باسلی میکله تاسو یو فایل وړئ یو نوٹ وړئ یو فوټو کاپی ولاته خاطر دې نه ماته لس کافیان یو باسه نو لس تا داخلي په ماشين کې اچي هغه فایل مې لس کاپی نه نوري باسه هغه هم درکې نو دا هم دا رقم کار کې دا هم دلته موجود وي دا لیکل ګورو ته دا مې سلیکټ کړو د نه کاپی اخلم ایډیټ مینو ته راشه او دلته به دې کاپی باندې کلیک وکړه دینه ما دا کاپی واخیستله و مې غیستله کنه د ایډیټ نه لاندې ګوره اوس دې کاپی نه لاندې یو بل اپشن دی ته پیسټ وای چولو ته زه دا راخلم په دغه ځکه دا ځا چوم ګوره کوم ځکه د کنټرول پلس 6 دې اپشن لاندې زه دا دلته پیسټ کوم دا دې دلته پیسټ کوم زه څه کوم دلته راځم ایډیټ مینیو ته او په دې پیسټ باندې ګوره کلیک کوم دا مسله دا ګوره ټول په هغه شو پیسټ شو که زه دا بیرته دیز نه کټ کول غواړم مخکې مې طریقه کار خو ده نو موږ څه کوو کنټرول ایکس په استعمال دا موږ دیز نه کټ کوو بل یو طریقه کار اوس ماته طریقه کاپی خو ده کافي کار دا کوي چې دا ټیکسټ ته راخلي چې کوم ځای ته سلیکټ کړي دیغه نه یو کاپی اخلي ګوره دیز نه زه پر مثال کافي اخیستل غواړم دا کلیک مې پیوکه او دا زه غواړم چې کوم ځای کې پیسټ کړم دا زه غواړم چې په دغه ځای کې پیسټ کړم دا کنټرول وی ورته د ځای کې ما سره په اسانۍ سره پیسټ شولو شارټ کټ کی چې شارټ کټ کی کنټرول دې شارټ کټ چې دا هغه کنټرول سیده دی شارټ کټ دا د کافي کولو شارټ کټ کی چې دا هغه کنټرول سیده کنټرول پلس سی په واسطه باندې منګه یو فایل په اسانۍ سره کافي کو دا چې کله تاسو د پروګرامینګ فیلډ ته راغلی یا لږ ایډوانس لاړئ مخکې تاسو ته به د دې اهمیت پته ولګېږي چې کنټرول سی او کنټرول ایکس او کنټرول وی څومره امپورټنټ ده پته ولګېږي چې کنټرول سی
او کنټرول ایکس او کنټرول وی څومره امپورټنت ده. کنټرول سی ون کار دی مثلا چې روان ده په کنټرول سی کنټرول وی باندې روان ده. نو دا شو زمونږه دغه اپشن هڅ دا فایل اخلم ورته دوباره راخلم دا چې نه کنټرول سی په واسطه کافي کوم او دا زه دلته پیسټ کوم ورته کنټرول وی ورته ما صرف اسانه سره غلط څه کې پیسټ شو دا کار بیرته انډو کوم کنټرول زد په واسطه بیرته راته انډو کوي. بل په دې کې فیسټ مینو ته ویلي کنټرول وی د دې شارټ کټ د کنټرول وی پر مثال تاسو چې څه شي کنټرول کړل دغه کاپی یا د کټ کړل خو دا کوم ځکه یا چویم کنه کوم ځکه خو به اقدام کنه نو دې د فار بیا موږ کنټرول وی اپشن نه استفاده کوو. کنټرول وی موږ څه کوي یو فایل چې یا یو ټیکست چې تا کله سلیکټ کړی وو دا د غز نه راته کافي کوي او دلته دا فیسټ کوي دغه شارټ کټ کې دا او د ایډیټ مینیو لارې نه هم ته کولای شي چې کلیک وکړئ او دا د نه راوخلئ ډیلیټ او تاسو زمانه بهتر پوهیږئ او ډیلیټ کار دا چې سلیکټ شوی ځای چې څومره ټیکسټ دی دا ته ډیلیټ کوي دلته راشه کلیک وکړه دا تر ډیلیټ کوي. ډیلیټ شارټ کټ ګوره ډي ای ال دا ګوره ډي ال مطلب دغه بټن تاسو سره په کیبورډ کې خامخا یو بټن وي بغه به ډي ای ال لیکل وي هغه ډیلیټ بټن ده کته کله په هغه کلیک وکړئ دا څومره یو فایل وي یا کړه سلیکټ شوی ټیکسټ دا ډیلیټ کیږي. زه اوس دلته په ډیلیټ اپشن کلیک کوم ګوره ټیکسټ ما ډیلیټ شولو زه بیرته کنټرول زد لارې نه راوړم دا ټیکسټ چې زه د کیبورډ نه ډیلیټ کوم لنډه طریقه ده په کیبورډ کې مو ګورئ دغه ډي ای ال والا بټن چې ډي ای ال په لیکل شوی دا هغه کلیک کړئ نو دا فایل تاسو سره مکمل ډیلیټ کیږي. دا فایل وسو ګوره ډیلیټ شولو. ها بل زمونږ راځو د پسې چې دا ډیلیټ نه فاس یو بل اپشن دغه فایند ده. فایند مطلب د پیدا کول دي ته غواړې چې په خپل نوٹ کې خپل نوٹ دی ولیکه کتاب دی ولیکه بستا یا د نور نوٹ لیکل شاګردانو د فار یا د ځان د فار اوس پیغه کې یو ورډ د تا هغه ګوره چې دا ورډ پکې شته که نشته ده ته په فایند اپشن ایډیټ مینو کې راځي فایند باندې به کلیک وکړئ دا مینو تاسو سره اوپن کېږي څه شی ته پیدا کوي زه ورته وایم چې زه دې کې چې دا نیو پیدا کوم پیدا که اوس ګوره نیو ولیکه فایند نیکسټ کوم دې کې خو نیو نشته ده دا خو ډاون نه موږ لګا زه ته چې اف بره نه پیدا کا بره ځکه ور چل تشته کنه خاطه خو نو اوس ګوره بره ګوري وره بره د څه کا پیدا کوي هوښ ته زما کارسر لاندې وزکه کارسر ناغه بره اوس که ځکه پر مثال زه دلته یو بل نوم فن کوم پیدا کوم چې دیغه د منګ وایو ویو هر پیدا کوم ګوره ما د څه کې ځکه ډایرکټ تا پیدا ک ډاون ورته وایم به نه پیدا کوي ځکه دا ما سره زه سره په همدې کې ولاړ یم نو بیا خو نه پیدا کوي نو ډاون پورته خوانه پیدا اپ بره خوانه پیدا کوي او ډاون د لاندې خوانه را پیدا کوي نو خدای دوی چې په دې باندې هم سره خلاص شوی د دې کې میچ کې ایکس تک دا اپشن تاسو چې تکلیک کوی د دې کې تاسو چک لګولې بیا به اما غشان د کوم خیل حروف چې تا لیکلي هغه به را پیدا کوي پر مثال نیو منګال څنګه لیکل دا ټول وړو حروف کې لیکل کنه کیسز دوه یو افر کیس د بل لور کیس دا ها پر مطلب غټ حروف د لور واړه حروف دي نو تا چې کوم قسم حروف فلته لیکلي دي باید هغه شان دي ورته ولیکي زه اوس نیو لیکم پاینټ کوم ګوره دلته نه فایده کوي که زه آف اپشن کلیک کوم بیا به هم د ماته دا نه فایده کوي فایده خو یې که ورته غیر ته فایده کوم لیده ځکه همدغه شانتې مې لیکلی ده که زه دې کې یو حروف هم چینج کړم دا ان ما غټو کې که دا بیا ماته نه فایده کوي اوس ورته ګوره سره زه تاسو دا کنټرول پې شارټ کټ ده اوس دې کې زه د ان صرف د یو ان ون د غټومه ګوره نور مې ټول همغه شان دی لیکلی ده هو به سپیلنګ هر صحیح دي خو کیس مې غلط ک الته ان په وړو کې دلته ان ما په غټو کې ولیکه که زه ورته مې دا ماته فایند کوم اوس ګوره نه فایده کوي که زه آف تم لاړ شم نه مې پیدا کوي ها آف تم لاړم اوس یې هم نه راته فایده کوي ولې نه فایده کوي چې دغه شان دي حروف ما سره نشته ده خو دا میچ کیس نه خواته کم اوس به راته فایده کوي ګوره ته ضروري پیدا دا ګوره اوس راته فایده دا اوس موږ فایند اپشن د دې شارټ کټ کی لار لنډه لارې دا کنټرول پلس د کیبورډ نه به سره فونی سي دا به کلیک کړئ نو تاسو به فایند کریکټرز کوم ورډ چې دا تاسو یو هغه دته فایده کوي ورډز یا لیټرز وی یا حروف یا څه چې ته غواړې هغه دته په دی فایل کې فایده کوي دینه پس بیا موږ راځو بل اپشن د ریپلیس دا ریپلیس ډیرز فایند نیکسټ رښتیا فایند نیکسټ کار دا شارټ کټ کې F3 دا چې بل فایل ته پیدا کوي یو دی پیدا ک بل نه ته پیدا ک بل نه ته پیدا ک کته په دې ځکه کلیک پیو کې دې نیم نه ته پیدا کوي او که حالت دی کیبورډ نه دی F3 پریس کو به هم نه ته پیدا کوي نو F3 ځان سره ولیکي چې F3 موږ ته څه کار کوي F3 موږ ته فایند نیکسټ ورډ موږ ته پیدا کوي یو چې پیدا ک بیا ضرورت نشته بس بیا صرف F3 باندې کلیک کوه نو ته نور ورډزونه هم فایده کوي فایند نیکسټ ورډ یو بل ورډ موږ ته فایده کوي
دې نه پس موږ سره په ایډیټ کې چې دا بل اپشن ریپلیس دا ریپلیس ډیر زیات امپورټنت دا ریپلیس څنګه امپورټنت دا شارټ کټ کې چې د دې کنټرول ایچ ته ودیز نه مفن کولای شي د لارې دلته راشه مینیو ته او ته غواړې چې یو ورډ د بل ورډ باندې ریپلیس کړي نو دلته ریپلیس باندې اپشن باندې کلیک وکړه دا به تاسو سره اوپن شي څه دپاره دا مهم ده دا د دې دپاره مهم ده زه راځم دغه ځای کې تاسو ته لیکم چې نوټ پیډ ومې لیکه که نه نوټ پیډ کې ما ای غلطي وکړه دا نوټ پیډ زه فرض مثال لیکم یو 15 ځله دا نوټ پیډ لیکم څو ځله لیکم 15 ځله زه دا نوټ پیډ لیکم یو نوم دا یا هر شی دی هر څه چې وي فرض مثال تا ولیکل او هغه کې تا نه غلطي راغلې ده یا ته غواړې نوم بدل شو یا بل شی وشول نو ته اوس فرض مثال تا نوټ برابر کړی یو اکیډمي دپاره یو کورس دپاره دا او سبا کورس نه ته بدل شو بل چا دپاره دا نوټ برابروي ته به څه کوې دا غونډ کتاب دا غونډ نوټ په دغه کوي یا دې ورډ کې لیکلی یا دې کوه هر څه کې تا لیکلی ده نه ضرورت نشته ده ریپلیس ډېر مهم امپورټنټ اپشن ده اوس دې کې ما ای غلطه کړې ده یعنې مې غلطه کړې ده زه غواړم چې دا په یو ور باندې زه بدله کړم یو نه مزګور ته په یو ځل ما ته په یو کلیک سره بدله شي نو ډېر اسانه طریقه کار یې را به شي ایډیټ مینیو ته ایډیټ نه پس به راشي ریپلیس باندې به کلیک وکړي ومې کړو پې کلیک اوس تا ته وایي اول وایي کوم ورډ ته غواړې چې دا فایند کې کوم ورډ ته ریپلیس کوه زه ورته وایم چې نوټ پیډ ما لیکلی ده غلط مې لیکلی ده څنګه مې لیکلی ده غلط مې لیکلی ده لکه نوټ پیډ ما لیکلی ده زه غواړم چې دا په کومه طریقې سره ولیکم دا زه غواړم نوټ پیډ په دې طریقې سره ولیکم که غټ حروفو کې ورته وایي که هر قسم ورته وایي د امیج کیسینګ مطلب ته به هماغه شان هوبهو ورته لیکي فایند پیدا کوي ته ریپلیس یې یو دانه ورته ریپلیس کوي اوس نه کېږي نوټ پیډ بیخي دې پیدا نه ریپلیس آل باندې مې کلیک وکړه تاسو راځئ وګورئ زه ګوره بیا راځم کنټرول ایچ شارټ کټ ده څه شی راته کا نوټ پیډ راته کا نوټ پیډ ورډ ده او دا راته راواخله څه باندې بدل کا دا راته په نوټ پیډ باندې ریپلیس کا یو دانه ریپلیس کوم ټول راته ریپلیس کا اوس تاسو وګورئ لاندې ګوره ټول راته څنګه کا ریپلیس کا همدا نوټ پیډ زه راخلم په څه باندې ریپلیس کوم په ورډ پیډ باندې ریپلیس کوم ها نوټ پیډ خو مې صحیح لیکلی خو دا نه پروګرام نه اوس فرض مثال ما سره اوس بل پروګرام ته زه لاړم تاسو ته بار بار بیا ضرورت نشته تاسو ټولې شارټ کټ کیانې ولیکم همدا شارټ کټ کیانې زه هلته هم یوز کوم هر چې کې ما فرض مثال نوټ پیډ کې دا یوز کوم نوټ پیډ دا ما بار بار لیکم زه اوس همدا نوټ پیډ ما زر لیکلی زه اوس دا زر په ځای باندې بل نوټ پیډ نه ورډ پیډ لیکم دا نه ته بیا بار راځي او یو دانه ورډ به چینج کوي نه نوټ پیډ دا راشه کنټرول ایچ باندې کلیک وکړه کیبورډ لارې نه که کیبورډ نه نه ویز دا راشه ایډیټ مینو ته او دغه ریپلیس اپشن باندې به کلیک وکړي ودې اوس دلته چې د موږ سره دا ورته اول دقیق په سپیلینګ ولیکي نوټ پیډو دا موږ ګوره غټه وړو حروفي کار څنګه وي میچکیس باندې مې ګوره ما کلیک نه کړی دا وکړم به زه خو هماغه ورډ لیکم که زه غټو کې ولیکم کوډو کې ولیکم فرق نه کوي سپیلینګ غلطي نه دا زه په ورډ پیډ باندې بدلوم ورډ پیډ باندې دا ځان ته بدلوم فایند نیکسټ یو دانه را پیدا کوي ریپلیس یو درته ریپلیس کوي ګوره دا یو دانه ما ته فرض مثال ریپلیس کی ولې یو دانه ریپلیس کو دا بل راته ریپلیس کو ګوره که زه غواړم چې ټول ریپلیس کړم نو خو لاندې فایده نه شول ورنه که زه غواړم چې ټول ریپلیس کوم په یو وار باندې زه به ریپلیس آل باندې کلیک کوم بیا ما سره ګوره دا ګورئ تاسو دلته فلحال او نوټ پیډ چې کوم هغه ټول په یو ځل باندې په یو وار باندې په ورډ پیډ باندې بدل شول کینسل نه دغه تاسو څنګه کیږي کینسل کیږي او دینه پاس په ایډیټ مینو کې یو بل اپشن نه سلیکټ آل دا چې ټول فایل ته سلیکټ کوي ور کلیک یې وکړ سلیکټ کړه ټول فایل د دې شارټ کټ دا کله چې ټول فایل سلیکټ کوي نو ته به د کنټرول بٹن به ونیسئ ورسره به چې دا ایک آګې ای بټن به ورسره پریس کړئ نو تا ته څه کوي دا چې څومره ټیکسټ تا لیکلی ده یا څومره فایلونه تاسو سره په یو فولډر کې موجود وي هغه ټول در سره سلیکټ کوي هغه ټول درته سلیکټ کوي اوس ګوره زه کنټرول بټن او بیا ورسره ایک پریس کوم غون ټیکسټ چې څومره ده دا ټول ماته سلیکټ کړلو نو دې په واسطه باندې موږ څه کوو مکمل ټیکسټ سلیکټ کوو بل ورپسې ټایم اینډ ډیټ ده ټایم اینډ ډیټ څه کار کوي ټایم اینډ ډیټ ستا نوټ ته چې دا ټایم اینډ ډیټ راوړي ما نوټ ولیکه زه اوس غواړم چې دا نوټ ما په څو بجو کې لیکلی فرض مثال دا نوټ ما لیکلی ده په 10 بجې 50 منټه باندې او تاریخ یې ده 18 میاشتې 18 تاریخ ده 2021 کال همداسې چې زه اوس بار په هر نوټ کې لیکم دا مانه ډېر زیات ټایم نه اخلي که نه نو زه غواړم چې دغه ډیټ ان ټایم زه انسرټ کړم
ضرورت نشته ستا لیکلو ته، بس راشه ایډیټ منیو ته. ایډیټ منیو کې لاندې بیخ یې وګوره ټایم اینډ ډیټ یې لیکلی، په دې کلیک وکړه ټایم هم راځي ډیټ هم راځي. که ټایم ونه ختموي ټایم ونه ختم کړه ډیټ در سره پاتې کېږي، که ډیټ ونه ختموي ټایم پکې پرېږده. نو دلته خو ډایرکټ پات سره څنګه شو ډیټ راغی. ټایم اینډ ډیټ شارټکټ هم لري لاندې بس صرف دلته څه وکړه پای بټن د خپل کیبورډ نه پریس کړه، اف او څنګ کې ورسره 5 لیکل شوي دي دا پریس کړه ډایرکټ دلته څه کېږي ډیټ اینډ ټایم راځي. ګوره ډیټ ته راشه ګوره بار بیا هم راغی، ګوره ورته دلته یې راوړل غواړي، هر ځای کې چې راوړل غواړي دلته راځي. زه به دا ختم کړم او دا زما څه کړ ډیټ اینډ ټایم آپشن باندې مې دلته کار وکړ. شارټکټ یې چې ولې د دې شارټکټ چې د F5 ده، شارټکټ یې F5 ده. زه ته لږ سیده کړم برابر کړم، لږ به یې سم جوړ کړم درته. راځو بل دا بیا تاسو دا شارټکټ کیز په چینل کې شیر کوم، لاندې په کمیره کې وګورئ سره په کې ما ورکړی وي درته کمنټ کې درته کوم، نور شیانو کې مې هغه وګورئ تاسو، ټیک ده. او ډسکرپشن کې به دا ما پیسټ کړی وي درته دا ټول شارټکټ ما لیکلي وي. راځو دلته ما تاسو یو بل شارټکټ کې ویلې F5 مې درته ویلې. F5 څه کار کوي؟ F5 موږ ته ډیټ اینډ ټایم انسرټ کوي که نه، انسرټ ډیټ اینډ ټایم. ډیټ اینډ ټایم موږ دې په واسطه باندې انسرټ کوو. دا ایډیټ منیو په ایډیټ منیو کې مې ګوره دا شارټکټ کې کنټرول پلس زیډ انډو کوي، راته یو اکشن چې مونږ کړی هغه دوباره راته واپس کوي. کنټرول پلس 6 سره چې دا کټ کیږي او کنټرول پلس سی سره یو فایل مونږ کاپی کوو او کنټرول پلس ایکس ګوره کټ کېده خای غیر نه ختمېده ډیلیټ کېده او کنټرول پلس سی سره کاپی کیږي. کنټرول پلس وی سره چې دا هغه پیسټ کوو مونږ، کنټرول پلس پی سره یو ورډ پاینټ کوو یا یو حرف پاینټ کوو او F3 سره پاینټ نیکسټ ورډ بل ورډ ته ځي بل حرف ته ځي. کنټرول پلس ای سره سلیکټ آل ټول څومره لیکل مونږ کړي هغه ټول سلیکټ کیږي او F5 سره مونږ ډیټ اینډ ټایم انسرټ کوو. بل مونږ ډیلیټ آپشن ډیلیټ سره ما بټن ته معلومه ده خو اسانه ده خو پیږي هغه په اسانه مونږ یو شی ډیلیټ کولای شو. دینه پس یو بل منیو مونږ وایو، بل منیو مونږ څه وایو؟ بل منیو مونږ فارمټ منیو وایو. فارمټ وای شکل ته د جوړښت چې کوم ده، نو د یو مونږ چې کوم ټیکسټ لیکو دا په کوم شکل په کوم جوړښت سره ووسی، نو دغه آپشن اوس مونږ وایو فارمټ منیو اوس وایو. تیز لیکل کوي دغه به انجام وي. وشو دا شو تاسو فارمټ منیو اوس وایو. فارمټ منیو کې موږ څه وایو؟ فارمټ منیو کې چې دا اول آپشن موږ سره چې دا هغه ورډ رپ ده. ورډ رپ کې ګوره اوس ما چک لګولی ده، صحیح ده، او زه راځم دلته لیکل کوم. هسې مثال درته وایم ښه، دلته زه لیکل کوم، لیکم چې Saif Online Academy provides you the computer tips and tricks videos. اوس ګوره موږ تاسو ته برابر وړاندې کوو چې راته برابر وړاندې کوو چې راته برابر وړاندې سایت کو برابر وېتا موږ تاسو ته د کمپیوټر ټیپس اینډ ټریکس برابر دلته چې ما کړل لیکل کول د لیکل کولو ډایرکټ لاندې راغلی نه که نور هم لیکل کوم دا په دیز نه کته به نه راځي خواته به نه ځي ځکه ما په فارمټ کې چک کړی ورډ رپ کې ما ورته چک لګولی ده ورډ رپ کې ما ورته چک لګولی ده خو که زه چېرته دې ورډ رپ نه چکا خواته کړم نو بیا که زه لیکل کوم فرضي مثال اوس وګورئ زما لیکل کومې خواته لاړل تاسو وګورئ هغه سر ته لاړل دیز نه ورته وګورئ زما لیکل به هغه سر ته ځي ولې ځکه چې ما دلته ورته چک نه ده لګولی نو که څه اوس چېرته لیکل کوم دا ما دلته نه یې لګولی او زه لیکل کوم ګورئ ورته ښه هسې زه لیکل کوم ګوره لیکل داسې پسې روان دي ځي ځکه ما په ورډ رپ کې چک نه ده لګولی نو خدای دې وکړي چې په دغه باندې مو هم سر خلاص شوی دې سره یو بل ریلیټډ آپشن و هغه موږ لکه چې په ایډیټ منیو کې پرېښوده ګوټو په نوم باندې آپشن ده ګورئ ورته دلته راځو ګوټو ته ریپلیس نه لاندې ګوټو اوس موږ سره فی الحال به کار نه کوي کنټرول جی کار کوي که چې د ورډ رپ کې تاسو چک لګولی بیا دا ګوټو کار نه کوي ګوټو دا رشته لاین ته وړي ګوټو مطلب تک ته وایي که نه لاړ شه تلل اوس زه په اول لاین کې یم زه غواړم چې لسم لاین ته لاړ شم یا زرم لاین ته لاړ شم یا سل زرم لاین ته لاړ شم زه به څه کوم یو لاین به داسې راځم یو د یو فایل داسې راوړم نه ته داسې کار وکړه چې ایډیټ منیو ته راشم او دې کې ګوټو وګوره دې باندې کلیک وکړه شارټکټ طریقه یې دا ده چې کنټرول او جی د کیبورډ نه پریس کړه او ته ورته لیکه چې ما 15 لاین ته ویسه او دا د ګوټو وایي راځه چې ودې ځمه اوس ته وګوره ستا چې کوم کارسر د هغه په کوم لاین کې وي
15 لاین کې به دا وګوره 15 لاین ته ته راوړل اوس بلینکینګ کوي ورته اوس پروت ده صحیح شو دا غلط اوس په 15 لاین کې پروت دی زه غواړم چې اول ته بیرته لاړ شم کنټرول جی اول ته مو بوزه اوس به اول لاین ته راځي دا تاسو ته هغه وخت پته دی اهمیت لګیږي چې ته کله یو نوٹ لګ زیات لیکي بیا به تاسو ته دې پته ولګي یا په وورډ کې ته بس ته کتاب لیکنه تاسو شروع کړی وي بیا تاسو ته دې اهمیت هلته پته لګیږي دې نه پس موږ کله کې چې دا تاسو هغه لګولی وي چې بیا ګوره دا کار نه کوي ښه کنټرول جي کلیک کوم او که زه دلته دی دې نه چې دا د کیبورډ نه یوز دلته ګوره بیخي کار نه کوي د مینو کې بالکل دغه کار نه کوي خو فارمټ مینو کې مې درته وډراپ وویلې هغه د مکمل میات عملي هم کاروم فنډ ته راځو فنډ مطلب دا لیکل چې کوم دي د دغو سټایل او ډیزاین دې دپاره اوس ګوره زما لیکل څنګه ډېر ساده لیکل شوي دي ډېر ساده لیکل شوي دي سایز یې وړوکی ده زه غواړم چې دا واضح ښکاره شي او لږ ډیزاینداره راشي نو زه به دا څنګه کوم ګوره دا مختلف قسمه ډیزاینونه پراته دي تاسو چې هر یو خوښ وي هر قسم ډیزاین تاسو ته خوند درکوي هغه تاسو ونه انتخاب کړئ زه دغه دا انتخابوم دا لږ بولډ کوم سایز یې څوک کوم دا 48 یې کوم ویسټرن کې کوم دا زه اوکې کوم اوس وګوره کوم خیال دې لیکل راغله چا خبره میرزایي خط ده هغه شانتې شو که نه لکه په لاس چې لیکل کړي وي نو دې کې فنډ ته راشئ چې کوم قسم فنډ تاسو ته خوند درکوي کوم قسم تاسو ته مفید وي او کوم قسم تاسو ضرورت وي هغه تاسو سلیکټ کړئ دا ما سلیکټ کړ نور مې بولډ کړ او سایز مې ورته څو واخیست 40 مې ورته واخیست تاسو سایز کمولی زیاتولی شئ دې کې سلیکټ کېدو ته ضرورت نشته ته سلیکټ کړئ دې کې سایز ده دې کې فنډ سټایل ده او دا خپل فنټونه دي چې کوم قسم ته فنټونه موږ لرو دا کې بل شي نسته ویسټرن کې انتخابوي او ترکیش کې زه ورته وایم چې موږ ویسټرن او ترکیش بیل ډیزاین نه دي ګوره هلته هغه ورکوي دا لیکل ټکي مې کې ورسره راځي نه ساده ویسټرن کې راته انتخاب کول ساده لیکل کې راته انتخاب کول ساده لیکل راغلل دا به اوکې کړم اوس تاسو وګورئ دا ما سره زما هغه نوټ ده مخکې څنګه وو او اوس څنګه ولیکل شو په دې کې خو څه شی شارټکټ مارکټ ته ضرورت نه و که نه صرف موږ دې کې څه کوو regive the style to our text موږ خپل ټیکسټ ته چې دا سټایل ورکوو صحیح ده که نه دغه سټایل چې اوس ما کوم تاسو ته ورکړه هماغه شان د سټایل چې دا موږ خپل ټیکسټ ته ورکوو کوم لیکل چې موږ کوو هغه دپاره موږ سټایل ورکوو سایز ورکوو هر څه موږ د فنډ نه برابرو او په دا په فارمټ مینو کې موږ دا خبره وکړله صحیح شو او په دې فارمټ مینو کې خو فنډ و که نه دا د فنډ مې دلته ورسره ولیکلو بل راځو موږ ویو ته ویو وایي ښودلو ته تا ته شو کړي اوس ما د سټیټس بار کار نه کوي سټیټس بار راته نه ښیي سټیټس بار به تاسو ته د ورډونو اندازه د کلمونو اندازه دا تاسو ته ښیي زه فارمټ کې دلته چیک نه ښکته کوم او زه اوس تاسو وګورئ سټیټس بار راوړم نشته اوس که نه فلحال لاندې وګورئ د هغه سره نشته زه اوس سټیټس بار کې چیک لګوم اوس ګوره ما سره سټیټس بار راغی دلته وګورئ دا زمونږ سټیټس بار ده نو یول کالم او په اول لاین کې زه فلحال ولاړ یم وګوره دلته زه ولاړ یم نو دا زموږ سره سټیټس بار ده موږ ته هغه خپل حالات چې کوم دي هغه موږ ته ښیي شو کوي راته نو دا په ورډ کې به تاسو پرې پوه شئ څومره ورډز دې لیکلي دي څومره د لاینونه لیکلي دي دا مکمل حساب تاسو ته چې دا په سټیټس بار کې بیا شو کېږي ویو وایي ښودلو ته هیلپ په واسطه باندې موږ څه کوو هیلپ مینو کې موږ ته هیلپ شو کېږي هیلپ ګوره ویو هیلپ ما ته هیلپ وښیه کومک راته راکړه نه پوهېږم په دې باندې اول ځل زه راغلم ګوره اوس ورته تا ته وایي ګوره how can I see all my text without scrolling horizontally څنګه کولی زه خپل ټیکسټ وګورم بغیر د دې نه چې زه هغه وکړم how do I change font style and size څنګه زه د فنټ سټایل او هغه چینج کولی شم دلته راشه وګوره طریقه کار زده کړی فارمټ ته لاړ شه بیا فنټ ته لاړ شه بیا په هغې کې ګوره پیک اپ فنټ راوچت کړې دنه فنټ او بیا فنټ سټایل راوچت کړه سایز راوچت کړه هغه نه پس په اوکې باندې کلیک وکړه نو د چا خبره چې ګونګیان هم پې پوهېږي ټیک ده نو چې لږ لږ خط دی دا وګوره ښه ساده سمپل طریقو سره سټپ بای سټپ how do I cut copy paste or delete text ور څلور وړ آپشن ما تاسو ته ښه صحیح دقیق کارولي دي او دلته تاسو دلته طریقه کار ښیي دوه قسمه تاسو هیلپ همیشه لري ځان سره کمپیوټر چې کله یوز کوئ یو به تاسو آنلاین هیلپ د یو څه په اړه باندې ترلاسه کوئ او بل آفلاین دغه خو آفلاین هم تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ او زه فلحال آنلاین یم بل شو زموږ سره هیلپ نه لاندې په هیلپ مینو کې بل اباوټ نوټ پیډ د دې کې د نوټ پیډ په اړه باندې معلومات دي دا وګورئ وینډوز 8 کې دا نوټ پیډ انسټال ده دغه ورژن یې د 6.3 ده بلډ 9600
دغه ټول معلومات د نوټ پیډ په اړه باندې دلته ورکول شوي کله دا نوټ موږ وکتل. نو دا ټول ستاسو هغه د نوټ پیډ درس و. خدای دې وکړي چې تاسو ته ډېر زیات مفید تمام شي. دا شارټکټ کیز ډېر زیات امپورټنټ دي. دا دلته یاد کړئ تر څو چې موږ نیکسټ ټایم دپاره ورډ پیډ وایو یا ورډ پروګرام وایو نور پروګرامونه وایي دا مو زده وي. هلته به بیا زه ډېر تیزي سره ترې هلته بیا موږ تاسو نور ډېر جالبه شارټکټ کیز به زه تاسو ته وایم. نو کوشش وکړئ چې نیکسټ ټایم دپاره موږ کوم درس وایو نو هغه ته مو الریډي دا یاد کړي وي. کنټرول پلس ان نیو بیا یو ځل درته ریپیټ کوم زر نوی فایل دی په واسطه باندې اوپن کوو. کنټرول سو باندې چې دا کله چې موږ کوم فایل سیف کړي وي هغه را اوپن کوو او کنټرول پلس اس سره چې دا یو فایل سیف کوو کنټرول پی سره پرنټ کوو. کله چې فایل پرنټ نه وباسي ته په کنټرول پی باندې کلیک وکړئ او هلته به ورته خپل پرنټر هر څه طریقه کار انتخاب کړئ. ایډیټ په واسطه باندې ایډیټ مینیو کې چې دا موږ سو ویل ایډیټ مینیو کې چې دا موږ کنټرول پلس زیډ ویل یو اکشن هم کوو هغه موږ بیرته دوباره را واپس کوو. کله فایل ران ډیلیټ سو ورډ بران ډیلیټ شو کنه یو سو ولیکل غلط هغه بیرته واپس کول. کنټرول پلس سره یو ټیکسټ موږ کاپی کوو. کنټرول پلس سره هغه په بل ځای کې پیسټ کوو موږ او کټ خو مې ته ویلې کنه چې کوم ټیکسټ تاسو سلیکټ کړئ کنټرول ایکس سره هغه غز نه کټ کیږي کاپی دی غنه او کافی راخلی او بل ځای کې موږ پیسټ کوو کنټرول پلس وی سره. کنټرول پلس اف سره چې دا موږ یو ورډ یو لغات یو کریکټر چې دا هغه موږ پیدا کوو. اف 3 سره بل پیدا کوو نیکسټ او کنټرول پلس ا سره سلیکټ آل ټول ټیکسټ چې کوم د زموږ په نوټ پیډ کې هغه ټول سلیکټ کیږي او ای پای سره چې دا موږ څه کوو ډیټ ان ټایم انسرټ کوو. فارمټ مینیو کې موږ صرف فونټ ویلې وی ګیو د سټایل ټو اور ټیکسټ دې موږ خپل ټیکسټ ته سټایل ورکوو سایز ورکوو هر څه چې نور کوم تاسو ته ویلې سایز او سټایل دا شیزونه موږ په دې کې فونټ لاري نه ورکولای سو. په دې رپ او دې غاب شمه بیا ځم پوي کې ټیک ده رپ دې چې دا چیک لګولای وو بیا بس دا ستالیکل څنګه وي ګوره چیک مې لګولای کنه دا ګوره څنګه کیږي بل لاین ته نزي بل لاین ته دا زما لیکل نزي خو چیرته زه دلته چیکونه لګوم نو به زما لیکل بل لاین ته به داسې پسې مسلسل به روان وي که چېرته چیک لګېدلی وي بیا به چې بل لاین ته دا څومره سکرین ستاسو شو کېږي په دې کې به تا ته بیا ښکاري که هغه دا دومره ته وښیې دومره ځای کې به تا ته لیکل کېږي که دا دیز نه ته وړوکی کولی غټولی هم شي ګوره دیز نه مې وړوکی کړه دیز نه بیرته دا د هر ساعت هغه کارسر راوړه دی کونج ته اخري څنډې دی ونیسه دغه لیفټ کلیک دی هغه به ځه ګوره کشکاږی کشکاږل کېږي هم دیز نه هم ته غټولی شي په خپله خوښه باندې څومره سایز چې ورکوي ورته او دیز نه ډایرکټ میکزیمایز کولی شي. نو که دې کې تاسو چې د فارمټ کې رپ لګولی وي بیا به دا فایل خواته نه ځي چې به کته پسې راځي دلته به تا ته شو کېږي سکرین باندې او که دا نه وي بیا به دا پسې روان وي د دیز نه کنټرول کوي او بیا به سکرول په واسطه باندې یو ځای بل ځای ته به فایلونه پکې ګورئ. دا زمونږ ټول درس و د نن ورځې انشاءالله راتلونکي ویډیو به مو د نوټ پیډ کوم ټریکس مې چې تاسو ته ویلې وایرس جوړول دي د ډایري په شکل ورنه کار اخیستل دي د ساعت څنګه ورنه جوړو نورې فولډرې څنګه پکې جوړو دا مختلف شیان به تاسو ته ویلې که نه دا موږ په دې کې کارولی شو دې نه استفاده کولی شو هغې باندې زه ته مکمل پراپر ویډیو جوړوم او د نورو ویډیوګانو دپاره نورو درسونو دپاره دا در سره فالو کړئ همدا چینل در سره نور ملګرو ته یې وښیئ زموږ هدف صرف دا موږ د شاګردانو دپاره جوړوو تر څو هغوی ونه فایده واخلو. زموږ شاګردان دي د کمپیوټر نو هغوی په دې کې که چېرته مشکل ولري په کلاس کې همغه ځای کې بیا پوه نه شي نو کولی شي د یوټیوب نه یا هر ځای کې چې دوی وي ښه په اسانۍ سره ورته لاسرسی لري یا خپل درسونه مکمل بیا ځان سره کتلی سي او ښه زده کړه ونه کولی شي. نو هلته موږ ورته ښیو او دلته هم تاسو کولی شئ چې ښه په اسانۍ ونه ګټه واخلئ او تر بلې ویډیو پورې مو په الله تعالی باندې سپارم خدای دې وکړي چې راته تر اقدامه پورې روغ او جوړ اوسئ او د خدای په امان.